رای دین محمد را روان دی دا دونه ساده دی چې بالا جوړېږي نه څه وایې بیخي په اردو یې ګرځېدا لیش خاشه سر هم نه خلاصېږي دونه سر هم نه په خلاصېږي د دغه سره به یو پاټ کو څه پاټ به ورسره کوو څنګه پاټ ورسره یاره ته راسه ده راخستې چرګه ده چرګه یې راخستې ده ته به ورسې ورته یې مرغي کیدناکه یې د ده په کیدنا سر نه خلاصېږي هو یواره به ته ورسې بیا به ته ورسې بیا به زه ورسم راسې لږ به ټیم به پاس کړو اصلي چرګه ده السلام علیکم وعلیکم السلام محمد څنګه شه په خیر سلامت یې طبیعت ښه دی دا چرګه خرڅه او دا چرګه خرڅوم یاره نن په جیب کې پیسې ختم شولې ولاړلم کور له دا چرګه مې راواخیسته سړی دا به زه نن وړم بازار له خرڅوم یې شه کتنا کا ہے یاره په کت ناخوې زه نه خرڅوم په کت ناخوې ولاکه په لس کاله زه ورکړم یاره کتنا کا ورځه ټیم مه براباسوه السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه جوړ تکړه په خیر برابر طبیعت ښه دی دا څه اخیستې دي دا چرګه ده یاره خرڅوم یې کتنا کا ہے یاره پهلوانه بل سړي اوس دستي په کتنا راڅه غوښته خو ما نور کوله په کتنا یې نور کوم په پیسو یې ورکوم که پیسې در سره دي رایه که کنې په کتنا یې نه خرڅوم ورځه ولاړ شه السلام علیکم وعلیکم سلام جوړ تکړه په خیر چیرې له خیره یاره زه مه دا چرګه خرڅومه سړی به جیب کې مې روپۍ نشته نن به دا چرګه خرڅه کړم څه به پیسې میسې به جیب کې پیدا شي بیا به ولاړ شم بازار نه کتنې کای ده یاره دوی څه کوئ هر یو راځي په کتنا ما خیال دا کتنا ما خیال ډېر ښه شی دی په کتنا یې نه خرڅوم دا دوه کسان اوس راغلي یو پهلوان یو بل یو هغه هم په کتنا راڅه غوښته ما نور کوله په کتنا یې نه خرڅوم ورځه ولاړ شه السلام علیکم وعلیکم سلام جوړ تکړه په خیر برابر شکر دی خیر دی څنګه یاره چیرې روان یې بازار ته خو ما یو ځای لیدلی زموږ کلیوال خو به نه یې هغه یم یاره نو یو نن په جیب کې روپۍ را ختم سوي ولې کرار ولاړم د کور چرګه مې ونیوله را روان سولم ما ویل دا چرګه به نن وړم خرڅوم بیا به دا روپۍ راواخلم څه به دا د جیب خرڅم سي کور له به یو شی هم به راوړم غلا کړې خو به دې نه یا ولاکه مې غلا کړې ده زه تا له غل معلومېږم ما تر ننه پورې غلا کړې ده ما تر ننه پورې چا تاوان ورسولی دی ښه هو ښه اصلي چرګه ده یاره که اصلي ده که دیسي د تې اوس څه چرګه مې راخستې ده دغه ده اخلې که نه اخلې هو اخلم یې کتنا کا ہے زل دې اوس سړی وایي داسې الټه چکه ورسره خیر کوې و په کتنا یې نه ورکوم یاره ته یې ولې سر نه خلاصوئ ولا سکور لې بر ته وړمه سکور لې بر ته وړم په دا په کتنا یې ولاکه ورکړم صحیح دی ولې نه ورکوې په کتنا در کتنا لا ښه شی غواړې بس ورځه په دا ښه شی خو زه ګر سره نه کوم دا یې ستۍ مبارک ورځه ولاړ شه پهلوانه ټیم مه پاسو والله به بیا تا ارمان وکړې دا دومره زبردسته شی دی کتنا په کتنا دین محمد چیرې تللی وې یاره بصیر خانو بازار له تللی ولم نن په جیب کې روپۍ راڅه ختم سوي وې کرار ولاړم په کور کې مې دا چرګه ونیوله سړی زه به ولاړ شم په بازار کې بیا خرڅه کړم کور له به سودا راوړم څه به مې د جیب خرڅه برابره شي هغه چې بازار له ولاړلم ګردو خلکو راته ویلې ولې یې کتنا کا یې کتنا کا ما ویلې په کتنا خو ولاکه زر کاله بعد هم خرڅه کړم دا چرګه به زه برته کور له وړم نو چرګه مې نه کله خرڅه ګردو په کتنا راڅه غوښته اوس یې برته کور له وړم دا چرګه ته دا راته ووایه دا کتنا بیا چیشته یار دی ناولده شی دی دا کتنا چې ما خیال ډېر ښه شی دی چې دوی ګرد راته ویل په کتنا کا یې کتنا کا یې ما ویل په کتنا خو یې زه ګر سم نه خرڅوم زوی مړی دا چانس خو دې مس کړی دی یاره دا بیا څنګه چانس دی یار دا کتنا ما خیال ډېر ښه شی دی هغه تا ته دا وایي دا چرګه په څو ده